زه چې جنډه په لاس کې وانخلم د زنده‌باد نارې زه ونه وخم بیا په ژړا شو پتلو کې وایي زه به په داسې اختر څه وکړمه بیا دې نکریزي په دیوالو تپه ډېره زیاته مننه کوم بیا د شهباز صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې مونږ یې راوغوښتلو څو شعرونه به درته ووایم خو توجه به غواړم چې ځمه زه راځمه زه جواب درله راوړمه زه ځمه زه راځمه زه جواب درله راوړمه زه لار نشې کې نښه کتاب درله راوړمه زه او ته څه وایې چې رایوړه په زلفو کې ږدمه زه خټیک شوه زه صحیح شوه زه ګلاب درله راوړمه زه مننه ته څه وایې چې رایوړه په زلفو کې ږدمه زه خټیک شوه زه صحیح شوه زه ګلاب درله راوړمه زه یو دوه شعرونه نور د یو ملګري فرمایش دی چې ورک دې شمه خیر دی چې مې ورک ایمان راوړی دی ورک دې شمه خیر دی چې مې ورک ایمان راوړی دی او امن یو مسلک دی ما پې کلک ایمان راوړی دی دلته کې د خلکو ځکه تورې جګې کړي دي دلته یو جینۍ په یو هلک ایمان راوړی دی دلته کې د خلکو ځکه تورې جګې کړي دي دلته یو جینۍ په یو هلک ایمان راوړی دی او یو څو شعرونه نور چې ژونده تلوار کوه چې مرمه درنه ژونده تلوار کوه چې مرمه درنه او مرګه که نه راځې چې ځمه درنه تا که اظهار د مینې کړی نه وی جانانه زه مخکې کېدمه درنه او د وجود غوښو شابې زر مې وخورې کنې دا خپل هډوکې خورمه درنه یو نظم او د 14 اګست په حوالې سره چې نن 14 اګست دی سحر وختي چې مزدورۍ له وتم نو ماشوم زوی مې دروازې له راغی ویلې بابا ما له جنډه به راوړې زه به یې ځان له په سیکل لګوم زما ملګرو هم جنډې اغوستې ما سره نه وه نو زه کور کې ناست وم ویلې بابا ما له جنډه به راوړې زه به یې ځان له په سیکل لګوم زما ملګرو هم جنډې اغوستې ما سره نه وه نو زه کور کې ناست وم ما ورته وی بچې جنډه به م واخلو او تا به هم زه سحر ښار ته بوځم ما ټوله ورځ چې مزدوري وکړله ستړی ستومانه کور ته راغلم زه څه سود سودا مې ځان سره هم راوړله زوی مې رامنډه که سلام ته هېر ویلې بابا ما له جنډه دې راوړه وه زما نه هېره وه زه غلی شومه ویلې بابا څه دومره ګرانه نه وه بس په 100 روپۍ جنډه خرڅېده ما ورته وی بچی سبا به واخلو هغه وی بیا د 14 اګست زمانه زه چې جنډه په لاس کې وانخلم د زنده‌باد نارې زه ونه وخم بیا په ژړا شو پتلو کې وایي زه به په داسې اختر څه وکړمه بیا دې نکریزي په دیوالو تپه ډېره مننه یو څو شعرونه ترنم کې چې د کشمیر په غم ککړه یارا د کشمیر په غم ککړه یارا درنا هیرا کړه بابړه یارا د کشمیر په غم ککړه یارا څوک چې ګاندي او باچا خان پیجنی 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 سوچ کې هم نه کوي جګړه یارا سوچ کې هم نه کوي جګړه یارا درنا هیرا کړه بابړه یارا د کشمیر په غم ککړه یارا یو دو ټپې به درته ووایم او بیا به چې کوم دی بس کړم څو ټپې چې هی ګرانا په ما دې مرګ را پورې نه دی هی ګرانا سترګې دې واړوه سوری سوری دې کړمه هی ګرانا چا راته وی جانان دې تور دی هی ګرانا ما پرنا لیدلې نه دی تور به وینا هی ګرانا کدی دن کې تلوار راوکا هی ګرانا رسته ته
फना एकड़ा माड़